بسم الله الرحمن الرحیم د زلا رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو او د خلکو غږ د خپرونې مینوالو، زه دا مهال د نړۍ او اسمار په دوسرکه کې قرار لرم. دلته راغلی یم او د دې ځای نه به د خیره مونږه تکل کړی دی چې نړۍ ولسوالۍ ته لاړ شو او په نړۍ ولسوالۍ کې ستاسې لپاره خوندورې او ښایسته برنامې چمتو کړو. دې خوا اسمار او دې خوا هم نړۍ. زموږ سفر په دې لین باندې دی، موږ به ځو نړۍ ولسوالۍ ته. هلته به د خلکو سره خبرې کوو، د هغوی پر ستونزو باندې، د هغوی پر مشکلاتو باندې، نړۍ کې پر کلتوري موضوعاتو باندې، د نړۍ پر امنیت او په نړۍ ولسوالۍ کې بیا رغونه باندې موږ له خلکو سره خبرې ولرو، د هغوی سره برنامې کوو. تاسو موږ سره پاتې شئ او زموږ دا خپرونه تر پایه وګورئ. زموږ د دې ځای نه پیل د خپرونې د نړۍ او غازي آباد ولسوالیو پر غځېدلي سړک باندې دی چې د دغې سړک ستونزې او مشکلاتو باندې به له خلکو سره خبرې وکړو. چون دا سړک دا ساحه پخه ده، ولې اوس موږ داسې یو سیمې ته ځو، داسې یو ساحې ته ځو چې هلته ټوله لار خرابه ده، کچه ده، نه ده پخ شوې او کار پکې نه دی شوی. خلک یې د ډېرو سختو مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي. موږ سره پاتې شي او د خلکو غږ په خپرونه کې د خلکو ستونزې او مشکلات هم واورئ. ښه درنو لیدونکو، نړۍ ولسوالۍ ته نارسیدی یو او دلته جالبه خو دا ده چې ډېر سخت سړک، ډېر کنډې کفرې، ډېر خراب سړک، خام سړک او هندي رکشا دا راغلی. دا نو زه به د دې استاد سره خبرې وکړم، دا به هم دلته ودرېږي. څنګه یې صحت دې ښه دی؟ الحمدلله، الله فضل. نوم دې راته واخله. نوم مې علم خان خپلواک دی. خپلواک صاحب د کوم ځای؟ د کونړ ولایت د رایپیج ولسوالۍ. او دلته نړۍ کې رکشا چلې؟ نړۍ کې مې رکشا چلاوله، بس اوس رالم. سړک خام دی، لکه کوم دغه نه کوي، دا واره نه کوي. موږ ته زموږ دا موټرې ټیټې دي. اوس بېرته کته ځم مرکز ته. دلته خو د مرکز نه دلته راغلې، نړۍ ته به رسېدلی یې. څومره مشکلات لار کې د سړک ستونزې څومره وې؟ ولا لار کې سړکونه ډېر خراب دي. زموږ موټرې لګېږي لاندې، لکه موږ نه شو کولی چې په دې لار هم دې وګرځو. نو په دې خاطر بېرته ستنې کوم کونړ ولایت مرکز ته. فقط نن راغلی نور به راځي که نه؟ نه، چې لاره جوړه شي ولې نه راځو. چې لاره داسې وي نو زموږ راتګ دغه نه کوي، ناممکنه دی. که هر څومره څوک یو چاته مشکل یې درته وایي چې نړۍ ته ځو، خپل موټر باندې دی دا سړک لورېږي چې راشي؟ یاره نور په دې سړک باندې په دې موټر باندې نه راځم. څه غوښتنه لري اسلامي امارت نه؟ بس امارت نه زما دا غوښتنه ده چې زموږ هېواد، زموږ ولایت جوړ کړي، دا سړک باندې کار وکړي چې موټرو ته خلکو ته دغه جوړ شي. ښه، دا کاکا جان هم فکر کوم د همدې ساحې دی. زه به دې سره هم یو 2-3 خبرې وکړم او دا هم روانو د رکشه کې و. کاکا جان اول خو به دې راته نوم واخلې، بیا راته دا ووایه چې د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم زما مولوي ښایسته رحمان دی، غازي آباد ولسوالۍ مربوط د جاله د کلي یم. ښه، او راغلی وم دې چونک ساحې ته. او مشکلات دلته زموږ د سړک ډېر زیات دي. سړک په داسې حالات دی چې ګاډي پرې رفتار نشي کولی. که کوم مریض مشکل پیدا شي نو مریض اسپتال ته روغ نشي رسېدلی. زموږ د امارت او د دولت نه دا غوښتنه ده چې حتی امکانه موږ ته سړک پوخ کړلی شي. غوښتنه هم نه ده کړې؟ غوښتنه مریضي هم کړي، بار کار هم پې شروع شوی، خو بس معمولي کار پې شوی، شګې مګې پې خریلي او په خپله مخه تېتلي. داسې کله پېښ شوي دي چې تاسو ته یو ناروغ پیدا شوی دی یا ستاسو ډېر یو عاجل کار دی، تاسو پر وخت هلته نسئ رسېدلي؟ او زموږ جمهوریت کې خواته ګاونډ کې جمهوریت دغه و د بیسو دې کلي باندې ډزې وکړلې، یوه زنانه پکې زخمي شوله. هغې له چې موږ حرکت ورکړه، بس اسمار سایې ته نه ورسېدلې، سایې ترلاسه ورکړه. سړک ډېر وران و، ګاډی نه شي تللی واپس. د سړک د خاطر هغه بیچاره سړک د ورانېدو د خاطر او د نه جوړېدو د خاطره سړک وران و، بس هغې روح د لاسه ورکړه. خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو، هندي رکشا تر نړۍ را رسېدلې ده، خو ولې بیا د پاره پلان نشته دی چې دغه رکشه دې دغلته راشي. نو تاسې درانه زموږ دغه خپرونه ګورئ، لا به مخکې ځو، د خلکو سره به خبرې کوو، د نورو موټروانانو سره هم خبرې کوو چې دوی څومره مشکلات لري، څومره د مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي. زموږ سره پاتې شي او زموږ دغه خپرونه تر پایه وګورئ. نړۍ ته لا هم نه یو رسېدلي او زموږ لومړنۍ خپرونه همدا ده چې په سړک باندې چمتو کوو. تاسو زموږ سره پاتې شئ او خپرونه تر پایه وګورئ.
الحمدلله مونږ ولس ته خاص کر د کونړ ولس ته ډېر زیات ډاډ ورکوو چې کونړ کې الحمدلله امارت په پام کې ډېر زیات پرمختګ لري چې د هغې نه تاسو د نړۍ د سړک پوښتنه وکړه چې دغه سړک په اساسي توګه باندې د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله د خوا نه منظور شوی دی او په نږدې ورځو کې د دې حمل نه وروسته انشاءالله په دې باندې به کار شروع کیږي عملا او هغه به الله تعالی په خیر باندې سرته رسوي او د ولس پر مخ کې به دغه ستونزه هغې ته به د حل لار پیدا کیږي. نو الحمدلله په کونړ کې به تاسو ووینئ چې دغه د زیړي بابا پل باندې کار شروع دی، د پشت په پل باندې کار شروع دی، د دانګام په ولسوالۍ کې یو اساسي پل جوړ شو چې د ولس په مخ کې ډېره لویه ستونزه وه، هغې ته د حل لار پیدا شوله. دغسې نور الحمدلله ډېر پرمختګ به تاسو وینئ انشاءالله. موږ ولس ته ډاډ ورکوو چې امارت انکشافي کارونو ته توجه کړله او ډېر کارونه به انشاءالله ترسره شي.